منافق انسان درې غټي نشانیان دا داسې نشانیان دي چې دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دي چې په کوم انسان کې دا نشانیان وي دا درې دا انسان منافق دی. او تاسو ته پته چې منافق انسان به کوم ځای کې وي؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دا منافقین چې ګندي کنه دا په جنت ټور نه پکته او په خطرناک وادي کې به دا منافقین دي. د ټور نه د لاندې به وي دا به د جهنم په داسې وادي کې موجود. نو الله رب دې زمونږ ټول حفاظت وکړي. لیکن کچریو ګوري دا علامت چې په کوم انسان کې موجود وي نو یقین وکړئ په دې باندې توبه استغفار وکړئ آینده لپاره ځان د دې علامات نو ساتي کچری تاسو کې دا علامت موجود دي او یقین وکړئ چې دا علامت تاسو مخې د بیان کوم نو هر انسان کې دا علامت موجود دي. نو به حیثیت مسلمان زمونږ ذمہداري جوړيږي چې موږ د داسې علاماتونو یا د داسې اعمالو نه ځانو ساتو چې په کوم باندې زمونږ الله زمونږ رب خپه کړي. په دې کې اولنې څه شي دي؟ اذا حدث كذب. چې کوم انسان کله خبره کوي نو دی به دروغ وي. یعنی د دروغجن د منافق سړی اولنې نشانه صدا علامت څه ده چې دی به دروغجن وي، دی به دروغ وي. او دروغ الله رب عزت دومره ناپسندیده عمل له چې الله رب عزت په قران مجید کې فرمایي لعنت الله علی الکاذبین. په دروغجنو باندې د الله رب عزت لعنت وي. یعنی چې کوم سړی دروغ وي نو په دې انسان باندې د الله رب العزت رحمتونه نه وريږي بلکې په دې انسان باندې د الله رب العزت لعنت وريږي. په دې انسان باندې د الله رب العزت پټکار وي. لیکن بدقسمتی ده چې زمونږ نن سبا معاشره وګوري په پوره معاشره کې دروغ عام دي. نو زمونږ په دې معاشره باندې به د الله رب العزت رحمت سره وريږي. ځکه خو زمونږ د معاشره د تباہی بربادي طرف ته روانه ده. بد امني، قتل و غارتګيري، مهنګايي، هر طرف ته فتنه او فساد. د سو وجنه دروغ عام دي. هر سړی دروغ نه، هر سړی به دروغ وي. چې یو سړی مثال طور پر پکور کې لګیا دی غبم دروغ، خپل خزې ته دروغ، خزه به خاوند ته دروغ، خاوند به خزې ته دروغ وي. دغه شانتي یعنی د کته نواله تر بره پوری دروغ 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 د دې حدا پوری چې کوم کاروبار کې خپل حلال کاروبار کې هم دروغ وي لګیا دومره عام شوی دی دروغ. نو په دې معاشره باندې الله رب سر هم وکړي چې منګه کل عام د الله رب العزت د لعنت مستحقي ګو لګیا کل عام د الله رب العزت لعنت ته چې کوم دعوت ورکو دروغ وي ومنګ باندې د الله رب العزت رحمت سره وري. بهرحال دا د منافق انسان نشانی ده چې کوم انسان خبره کوي نو د دروغ وي. نو کچري دروغ وای الله رب العزت منګه ټول د معافرا کی ځکه چې دا ګناه ډېر عام دي. هر سړی چې کوم د دروغ جن په لکاو کې زما چن ګینو چونه خلک بداسي چې هغه رښتینه وي رښتا وي. اکثریت داسې ده 99% خلک داسې چې هغه دروغ جن دي دروغ. دا د مؤمن سړي نشانی نه ده بلکې دا د منافق انسان نشانی ده. او دویمه نشانی څه ده؟ واذا وعد خلف. چې کله دی وعده کوي نو دی به خلاف ورزي. نن سبا کې زمونږ په معاشره کې څومره وعده خلافي روانه ده. یو سړی به چې تمہارا پیسې راکا او زه چې کوم دی په فلانه تاریخ باندې خپل راځم ښه پیسې به ضرورت نشي راتلو ضرورت نشي په خپل راځم کوړه چې پیسې دی لور کلی خدي سره وکړو بیا بس کی بیا به ګرځي بس بیا هغه په دوربین کې په نظر نازي ټلیفون بدلم بیا بلاک نمبر. او داغې نه علاوه صرف په دغه معاملات کې نه بلکې زمونږ په معاشره کې وعده خلافي دا یو معمولی شی دی. انسان دې د ګناه وي نه دا کبیره ګناه دی او دا د منافق سړي نشانی دی چې دی وعدو کې دغه خلاف ورزي. او داسې انسان بیا د خلکو په نظر کې هم ګیراو شي چې یار دا انسان خود سم چې کوم دی پټاباز دی. هغه انسان باندې څوک اعتبار نه کوي. او دغه شانتي درې نشانی وای دا تمنه خانه چې کله د سره امانت کې خود لشین دی په هغه کې خیانت کوي. امانت صرف دغه نه دی چې تاسو سره چایو شي امانت کې خو پیسې یا نور څه شي هغه امانت دی بلکې امانت په مختلف صورتونو کې دي. اوس په اپس کې موږ لګیا خبره کو په مجلس کې المجالس بالامانه دا د مجلس دا خبره چې کوم د امانت دی. لیکن داسې کسان داسې چې مجلس کې خبرو شي هغه بیا چې کوم د بار خوره کوي یا د انسان راضي د بل انسان راضي هغه چې کوم د افشا کې لګي په دنیا باندې خور یا دغه شانتي یو کس په اعتماد کې او ډېر راولګي دغه اعتماد د غلطه پیدا چته کې هغه دغه چې کوم هغه امانت ته چې هغه کې خیانت وکړي. نو د امانت مختلف صورتونه جوړيږي. نن زمونږ په معاشره کې امانتداري خو زما یقیني طور پر ډیره کم ده. داسې به تاسو زما چې په سلو کې به یو کس نیمه داسې چې هغه
هغه باندې ته اعتماد کول شي چې سړی چې کوم دی امانتدار دی. اکثریت داسې چې څوک به اعتماد نشي کولی. نو دا درې نشانیان داسې دي چې دا د منافق انسان دي چې کله د خبره کې نو دروغ وي او چې کله د وعده کې نو د وعده خلاف ورزي کوي او چې کله د سره امانت کې خود لشي د په امانت کې خیانت کوي. نو یقیني طور پر دا د انسان چې خپل ذات ته هغه مشکوک کول لپاره دا درې اعمال کافي دي. یا په دې دریو کې یو کاروم په دې انسان کې موجود وي نو داسې انسان په دې معاشره کې هم خلکو ته په ښه نظر ګوري نه ګوري. چې کوم انسان دروغ وي صرف دروغ وي نو هغه باندې څوک اعتبار نه کوي. بای دا سړی پټاباز دی دوکاباز دی دته په خبره اعتبار نشي کوي قسم وخوري په دې باندې څوک اعتبار نه کوي. او دغه شانتي چې کوم کس وعده خلافي کوي نو داسې انسان هم په دې معاشره کې ناقابل قبول وي. داسې انسان صحیح حیثیت هم نه وي. او دغه شانتي چې کوم سړی په امانت کې خیانت کوي نو داسې انسان باندې څوک زره برابر هم اعتماد نه کوي. نو بهرحال دا درې نشانیانی دا د نفاق علامت چې په کوم انسان کې دا درې علامت وي دا درې نشانیانی وي یا په دې درې نشانیانو کې یو نشانی به کې موجود وي نو دا انسان منافق دی. د بظاهر مسلمان دی لیکن د اعمال چې کوم دي د کردار چې کوم دي د منافقین والا دی. الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو را د دین صحیح سمجھ راکړي او په هغه باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.